ستړي مسئ د چایلډ هیډډ هاوس هولډ یا چایلډ هیډډ فیملی په اړه لږ معلومات درکوم چې دا څه ډول کورنۍ دی. نړیوال او معیاري تعریف د چایلډ هیډډ فیملی دپاره یا د چایلډ هیډډ هاوس هولډ دپاره یا په پښتو کې چې موږ وایي هغه کورنۍ چې سرپرستي یې د ماشوم په غاړه وي، هغو کورنیو ته ویل کیږي چې دواړه والدین یعنی مور او پلار یې دواړه وفات سوي وي او د وفات دلیل یې کیدلی سي انساني آفات لکه جګړې، طبیعي آفات او د بعضو مرضونو او وباګانو خپرېدا وي. په داسې وختونو کې چې کله دواړه والدین وفات کیږي او په کور کې ټول ماشومان چې پاته دي عمرونه تر 18 کاله کم وي، بیا په هغوی کې هغه غټوکی کوچنی 10 12 14 د هر څو کالو چې و، کله چې هغه راپورته کیږي او د خپلو وروڼو او خویندو مسؤلیت په غاړه باندې اخلي، کار کوي او د هغوی سرپرستي په غاړه باندې اخلي، په دغسې حالاتو کې دغسې کورنۍ ته موږ چایلډ هیډډ فیملی یا چایلډ هیډډ هاوس هولډ وایو. دغه ډول کورنۍ په هغو ممالک کې چیرې چې ډېرې زیاتې جګړې، طبیعي آفات او بعضې مرضونه خپریږي هلته ډېر زیات دي. په اکثرو افریقایي هیوادونو کې د ډېرو زیاتو او څو کلونو جنګونو د لاسه او د بعضې مرضونو لکه د ایډز مرض چې ډېر زیات دی، په اکثرو افریقایي هیوادونو کې ډېر داسې کورنۍ شته چې هغه سرپرستي یې د ماشوم په غاړه ده او والدین یې دواړه وفات سوي دي. او په بعضو حالاتو کې په بعضو محیطونو کې چې کله یو والد یعنی مطلب یو د سرپرستانو څخه د والدینو څخه یو وفات کیږي، فرض مثال پلار وفات کیږي او بیا هم پاته ماشومان ټوله تر 18 کاله عمرونه کم وي او په هغو کې یو کس راپورته کیږي د کورنۍ سرپرستي په غاړه باندې اخلي، په داسې حالاتو کې هم موږ کیدلی سي چې هغه ته داسې کورنۍ ووایي چې سرپرستي د ماشوم په غاړه ده. دلته مشکل دا دی چې معیاري تعریف یې دا وایي چې دواړه والدین یې شتون ونه لري. اوس نو په دې برخه کې آیا داسې کورنۍ ته موږ چایلډ هیډډ هاوس هولډ ویلی سو یا نه؟ بالکل، ځکه چې کانټیکس ته کتل کیږي. ټول بنسټونه، ټول بشرپاله مؤسسات چیرې چې کار کوي، دوی اکثره ټرمینالوجیانې او اکثره بعضې دغسې تخنیکي تعریفونه محیط ته په کتو باندې او اصلي او معیاري تعریف تر چتر لاندې په هغه کې تغیرات راوستلی سي. اوس داسې یو محیط چیرې چې د میندو دپاره د کار کولو امکانات نه وي، د فامیل د سرپرستي کولو امکانات نه وي، د کورنۍ سرپرستي په غاړه باندې نسي اخیستلی، په هغه صورت کې دغسې کورنیو کې هغه کوچنیانو کې هر یو چې عمر یې ډېر وي هغه مجبوره کیږي چې د کور سرپرستي په غاړه باندې واخلي. نو بیا کیدلی سي چې دغه اندک تغیرات شته پورته په دې کې راسي، کومه خبره په دې کې نسته. ډېره زیاته مننه، ښې چاره.